تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. په افغانستان کې د اوږدې مودې اشغال له کبله بیکاري زیاته او د کورني تولید اندازه کمه ده. په داسې حال کې چې افغانستان پرېمانه طبیعي سرچینې د پروسس لپاره په کافي اندازه خام مواد او د نړۍ په کچه یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د کاري ځواک سلنه یې اکثریت ځوانه طبقه تشکیلوي. خو ستونزه دا ده چې په تېرو 20 کلونو کې له یوه څخه هم په درست شکل استفاده نه ده شوې. د افغانستان اسلامي امارت وپتېیله چې په هېواد کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې پر مټ کولی شي د شته فرصتونو او منابعو د ضایع کېدو مخه ونیسي او د پانګونې له لارې به شته منابع په کار واچوي. په پایله کې به یې هېوادوالو ته د کار زمینه برابره، کورنۍ تولید به لوړ او اقتصادي وده به ورسره زیاته شي. نو پر همدې اساس د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په مشرۍ او د اړوندو ادارو په همکارۍ په هېواد کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره خوندي چاپېریال رامنځته شوی. په حکومتي ادارو کې د کارونو د ترسره کېدو په برخه کې اسانتیاوې او چټکوالی راغلی. قوانین د وخت او ضرورت پر بنسټ تفسیر شوي. د بهرنیو پانګوالو لپاره د ویزو اخیستلو پروسه اسانه شوې. د مالیاتو په برخه کې لازمې اسانتیاوې، شفافیت او تخفیف رامنځته شوی. ګمرکي پروسې اسانه شوي او د پیسو په لیږد کې ستونزې له منځه تللي دي. اوس عملاً کورني او بهرني پانګوال په اسانۍ سره د کار جواز ترلاسه کوي او د شفافې پروسې له لارې په بېلابېلو سکتورونو کې له حکومتي ادارو سره په همغږۍ پانګونه کوي. تر دې مهاله سلګونو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د کار جوازونه ترلاسه کړي او خپلو کاري ساحو ته په پاملرنه یې خپل پروپوزلونه اړوندو وزارتونو او ادارو ته سپارلي دي. رامپرسات یو له هغو بهرنیو پانګوالو څخه دی چې تازه افغانستان ته راغلی او غواړي دلته د لمریزې برېښنا سولر په برخه کې پانګونه وکړي. I came from South Sudan to establish the business in Kabul. We are generally working for supplies and maintenance, and also we are doing for the renewable energy sector. And I found that Kabul is the best place where it is growing up, where we can do our solar systems to vulnerable community in the South, the Afghanistan. I found this office is very supportive and helpful. And I found the staffs are very genuine and they are working hand to hand they are also good at advising us that where I can go, where we cannot go, where we can invest it. I really appreciate the people in the CBR. The people are really supported and I have completed my tax, that registration of the company. And we are looking forward to opportunity with the government support and the other institution support to develop ourselves, especially promoting the renewable energy in Afghanistan. Thank you.